ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. د آبادۍ غږ خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه. داسې کسان مو لیدلي چې ګاونډیانو ته مزاحمت کوي؟ شپې 10 بجې راجګ شوي وو او هغوی د قالین شوي درلودل. زما ورور مریض هم وو، موږ مریض ډېر ورسره په تکلیف وو. ولې ځینې خلک خپلو ګاونډیانو ته مزاحمت کوي او د هغوی د ځورونې سبب کیږي؟ کورنۍ کوم ټکي په پام کې ونیسي ترڅو د ګاونډیانو د ځورونې سبب نشي؟ د آبادۍ غږ د دې اونۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې زه محمد عارف رحیمي یې تاسو ته وړاندې کوم. د مشرانو په وینا له 100 خپلوانو هغه ګاونډی ښه دی چې تا ته نږدې ژوند کوي، په غم او ښادۍ کې د زر په درد خوري. خلک چې په ښار، کلیو او بانډو کې ژوند کوي خامخا شاوخوا نور خلک هم ژوند کوي او ګاونډیان لري. هغه کسان چې کورونه یو بل ته نږدې وي یا په دیوال شریک وي ګاونډ یا ګاونډی ورته ویل کیږي. نیک ګاونډیان تل په ښو او بدو ورځو کې د یو بل ملتیا کوي او د ګاونډیتوب حق په ښه ډول سره ادا کوي. خو داسې کسان هم شته چې د خپل ګاونډي له حق او حقوقو نه خبره دي او یو بل ته ستونزې پیدا کوي. دا چې څه ستونزې له خلکو به واورو. کلثوم د سروبي ولسوالۍ. یو ورځ همداسې زموږ او همسایګانو ترمنځ اعلان شو د ورېره مې مریض یم او په هغې ورځ تلې وه همسایګانو کره، نو هلته یې پرې یو ویلۍ جارو کړې وه، ګرمي م وله. دې وخت کې زه ورته راغلم، په قهره شوم، یم ولې م داسې کار وکړ. هغه همسایګانو ویل چې دا دروغ وایي. بیا چې دې نه ما پوښتنه وکړې رښتیا، خو ډېر جنګ هم پرې راغی، باس هم پرې راغی، یو بل هم سخت خفه کړه. میر افغان د ننګرهار اوسېدونکی، کوڅه کې م سره څه جنجال راغی، مونږ ورته د هلکان به هم په سر باندې ګرځي، دا دې نه ګرځي. په دې باندې سره خو ډب سره جوړ شو، د دا هلکان هم ووال شوله، بیا شورا خبره شوله، شورا نافذه شوله، بیا سره کېناستلو، بیا یو پسه په مونږ باندې کېښود، په ده باندې څه شی کېښود، تقریبا ما باندې 80,000 روپۍ ایښي. منګه بلاک کې بعض همسایګان دي، منګه د کور له پاسه بام ده. شپې 10 بجې راجګ شوي وو او هغوی د قالین شوي درلودل. زما ورور مریض هم وو، منګه مریض ډېر ورسره په تکلیف وو. نو کله چې پاس راوختلو نو دوی ته م ویل چې دا وخت د قالین مینځلو نه ده او منګه مریض له په عذابه کېږي. نو دوی دې ویل چې دا وخت د خوب نه ده او بېرته برعکس ملامت یې منګه کړلو. زما نوم انیسه ناصري ده. زما ورور هم په بلاک کې چې ژوند کوي، ګاونډي چې کله ناوخته کور ته راځي، دې په ځای چې یا خپلې کورنۍ ته زنګ ووهي، مستقیم رند موټر ته فشار ورکوي او تر هغه پورې چې تر څو څوکیدار چې د کویده وي له خوبه راپاڅېږي، که په لمانځه ولاړ وي لمونځه بېکاره شي، یا ماشومان د دوی چې د لفت کې کته او پورته چې کېږي، دا مزاحمت ده. په زینو کې غالمغال نارې وهل. وام اوریدل چې د ګاونډیو ځورولو او هغوی ته مزاحمت کولو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې وې، لکه ناروغانو ته مزاحمت کول، په بامونو د ماشومانو ګرځېدل او لوبې کول، په شپه کې د موټر آرنګونه او د خلکو خوب خرابول او نور. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر خلک خپلو ګاونډیانو ته مزاحمت کوي؟ علت یې دغه ده چې کوتا فکر کوي. ګوره ژوند یو ورځ نه ده، ګاونډي دی دا په یو درد غم کې باید شریکي، خوشحالي دی باید شریکي. نوم مې حلیمه ده، د لوګر ولایت. بعضې داسې خلک دي چې احساس نه لري، درک نه لري، بل داسې د همسایه په حق حقوقو نه پوهېږي، همسایه بل همسایه باندې څونه حق لري یعنې مزاحمت ورته ونه کړي. او بل علت د دې چې ګاونډیان یو بل ته مزاحمت کوي دا ده چې دوی خپل هم نه دي پوه او کوچنیان هم نه پوهوي. زما په نظر غټ علت چې دا کورنۍ دي. موږ باید کوشش وکړو چې خپل مثبت تاثیرات په خپل ماشومانو کې کینو. که یو کور کې مشر هر عکس العمل وښوده، که په لوړ غږ خبرې وکړي ماشوم هم کوي، یا که هغه اجتماعي نزاکتونه مراعات کړل خامخا ماشوم هغه نزاکتونه مراعاتوي. زما په نظر غټه الګو د یو ماشوم لپاره یا خصوصا د اجتماعي مسایلو لپاره کور مشرم. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع ګاونډیانو ته د مزاحمت نه کولو ته ځانګړې شوې ده. که زموږ د ښوونیزو خپرونو په اړه نظرونه یا وړاندیزونه لرئ، د ټلیفون په دې شمېره زموږ له همکارانو سره شریک کړئ: 0 شل
240 150 یو تعداد کسان د ګاونډیو له حقوقو نه خبري، درک او احساس نه لرل، د ګاونډیانو د حقوقو په اړه د ماشومانو او ځوانانو معلومات نه لرل او نور د دې ستونزو علتونه وبلل. اوس راځئ واورو چې د دې ستونزو د حل لارې کومې دي او کورنۍ کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د ګاونډیانو حقوق تر پښو لاندې نه کړي او د هغوی د ځورونې سبب نشي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار غرڅنۍ اصغري له څو کسانو سره په بیلابیلو سیمو کې خبرې کړې دي. په ګډه به یې واورو. سلامونه درنو اوریدونکو، د قرهباغ ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته ما سره یوه میرمن ده، بلکې به له دوی څخه وغواړم چې ځان را وپېژني او وروسته دا راته ووایي چې د شاوخوا ګاونډیانو سره یې اړیکې څه ډول دي، راکړه ورکړه لري که نه. پاتې خبرې به له دوی څخه واورو. نازیه جان د قرهباغ یو، همسایګانو سره ښه روابط لرو، ډېر ښه همسایګان هم دي، هم پخواني شته دی هم نوي شته دی چې بیا ورکره میلمانه زیات راشي، لوښي دسترخوان هر شي پورې غواړي، موږ یې د هغو نه غواړو، هغوی د موږ نه. پرون سهار همسایه مې خیاطۍ ماشین رانه وغوښته، ورمې کو ما چې بیا وړل امدې کړي، داش نه لرم، بیا تې داش غواړم راکوي. همسایګان موږ سره ښه روابط لري، موږ د هغو سره هر شی چې کور کې پکار یو لازم وي چې ضرورت ورته لري غږ وکړي، نه یې هغوی دې د موږ نه منې کوي نه یې موږ د هغو نه. درنو اوریدونکو، دلته ما سره یو بله میرمن هم ده. فکر کوم دوی کوم محفل یا میلمستیا لرله او اوس غواړي چې د کور توکي بیرته تنظیم او جوړ کړي. په پیل کې به له دوی څخه وپوښتم چې ځان را وپېژني او وروسته راته ووایي چې د شاوخوا ګاونډیانو سره یې اړیکې څه ډول دي. زما نوم ماجان ده او د لوګر اوسېدونکې هستم. 50 کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو، ډېر ښه همسایهداري م کړې ده. داسې نه ده چې موږ خلک ټول د یو ځای، یو د تاګاو ده، یو د لوګر ده، یو د سروبي ده، یو د اوزبین ده. موږ داسې ژوند کړی لکه خور و مور. ماشومان هم که یو بل سره جنګ وکړي، موضوع په خپل منځو کې هله وخلاص. موږ سړیان ته دا خبرې بیخي کوو نه، او د موږ سړیان هم دونه فکر لري، دونه منطق لري چې په عادي خبره سړی باید میدان ته کش نشي. لاندې کور دا د تاګاو دی، 3 ورځې کېږي چې د دې د لور کوژده وه، د سمال هم ورکړه. موږ مېلمانخانه په خدمت کې وه، موږ خپله په خدمت کې وو، خلکو مې عزت کړه، مېلمه هم ښه په درناوی ښه ووته موږ د کور نه. ستاسو په نظر څنګه کولی شو چې د ګاونډیو د ځورونې مخنیوی وکړو؟ دغه څه چې خپل ځان ته خوښوو، خپل ګاونډي ته هم باید خوښ کړو. علاوه له دې نه چې باید د هغوی په خوشحالي کې ګډون کوو، په غم کې ګډون کوو، نو باید نور مزاحمتونه ورته ونه کړو. که ګټه هم ورته نه رسېږي، تاوان هم ورته ونه رسوو. نو د دې لپاره هیله کوم له ټولو کورنۍ څخه، خصوصا د کورنۍ له مشرانو څخه، چې اول دا په ځانو تطبیق کړي، ځکه دوی غټه نمونه او الګو د خپلو ماشومانو لپاره، او بیا د خپل ماشومان باید پوه کړي چې اجتماعي مسایل باید مراعات کړي. کولی شي نوم راته ووایاست او دا ووایاست چې د ګاونډیانو سره مو اړیکې څه ډول دي؟ رئیس احمد از ولایت پنجشیر. قیس احمد یم د پنجشیر ولایت. مخکې له دې چې دغه کور ته راشو، رهنمایي معاملاتو ته لاړو، کور پسې ګرځېدو. هلته رهنما او د کور څښتن ځینې قوانین او د ګاونډیتوب نزاکتونه راته وویل چې باید مراعات شي، لکه د ګاونډیانو نه ځورول، هغوی ته مزاحمت نه کول، اخلال نه کول او داسې نور. ټول ګاونډیان دا قوانین مراعاتوي. ښه ژوند لرو، او که څوک اخلال او مزاحمت وکړي، اول یې پوهوو، که پوه نه شو ځواب ورکوو او ورته وایو چې له کوره ووځي. باید به مدل خود برایت خانم. دینی عالم عبدالحلیم حلیمی وایي د اسلام مبارک دین ټول مسلمانان دې ته هڅوي او لارښوونه کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره ښه چلند وکړي. پاتې لارښوونې به د عالم په خبرو کې واورو. د گاوند په حقوق کې به نو تا په کوڅه کې چې څوک او تا په کلی کې څوک هغه ټول عمومي په تا باندې حق لري. ابن عمر رضی الله تعالی عنه او د عائشه رضی الله تعالی عنهما دواړو دا حدیث روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرئیل علیه السلام یو ورځ بار بار راغی چې ماته وصیت کو د گاونډي، نو زما ګمان دا راغی چې راته ښکاري الله رب عزت گاونډي ما سره په میراث کې شریکي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د حدیث روایت دی، نبی رسول الله زما په وګه باندې لاس کې خو د چې یا ابا ذر، و ما ویل چې لبیک و سعدیک یا رسول الله، ویل چې ګوره اذا طبخت مرقه، کله چې تاسو خوروا په حقې د غوښې نو فاکثر ماءها، بیر راغی او بډیره کا، وتعاهد جیرانک، او خپل گاونډیان دې راوبله. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، نبی رسول الله فرمایي والله لا يؤمنو
والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ نبی علیہ السلام غصه شو، پرنګ کې فرق راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل الذي هغه کس مؤمن نه دی لا يأمن جاره بوائقه، چې د ګاونډي د شر نه په امن کې نه، نو دا سر نه مؤمن نه دی. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، د چا چې په الله باندې ایمان یې په ورځ د آخرت دی ایمانی ګاونډي ته ضرر نه رسي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې ګاونډي سره نیکی وکړي، او بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه د ګاونډي خیال وساتي. په دې باندې عمل کول هم دنیوي ګټه لري او هم اخروی ګټه لري. دنیا هم زموږ ښایسته او آخرت هم ښایسته. د ګاونډیانو ځورولو او هغوی ته مزاحمت کولو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې وې، لکه د ماشومانو وهل ټکول، خپل کثافات د ګاونډیانو د دروازې په مخ کې اچول، په شپه کې د خلکو خوب خرابول. صوتي مزاحمتونه د دې سبب شوي وو چې د خلکو ترمنځ جنجال جوړ شي. یو شمېر کسانو د دې ستونزو علتونه د ګاونډیانو له حقوقو ناخبري، درک او احساس نه لرل او ځینې نور مسایل وګڼل. خو یو شمېر خلکو چې د ګاونډیتوب په حقوقو ځان، کورنۍ او ماشومان پوه کړي وو، درک یې درلود، بې پروایي یې نه وه کړې، تر یوه حده یې د دې ستونزو مخنیوی کړی و. درنو اوریدونکو، د آبادۍ غږ دا خپرونه زموږ همکار غرڅنۍ اصغري د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دا او نورې ښوونیزې خپرونې په تجلات انټرنیټي پاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ.